ویلکم ټو حدیثی آنلاین اکاډمۍ. سلامونه او احترامات. نو ملګرو، د دې څخه وروسته موږ دا زده کوو چې څنګه کولی شو موږ سره چې څوک کله زموږ د فیسبوک فرینډ چې موږ سره پوسټ ټیګ کوي نو باید موږ څخه پرمیشن وغواړي یا اجازه. تر هغې پوسټ موږ آی ډي سره ټیګ یا وصل نه شي چې تر څو موږ اجازه یا امپروف کړی نه وي. نو دې دپاره موږ ځو سیټینګ ته، یو اپشن دی هغه آن کوو. نو پس د هغې چې دی موږ سره څوک نه شي ټیګ کولی. سیټینګ ته ځو او اولنی اپشن موږ سره سیټینګ دی، په سیټینګ باندې به کلیک وکړو. لاندې راځو او دلته دی پروفایل اینډ ټیګینګ، په دې باندې چې کله کلیک وکړو نو موږ سره اولنی اپشن راځي هو کان پوسټ آن یور پروفایل، دا به آنلی کوي او هو کان سی وات ادر پوسټ آن یور پروفایل، دا به هم آنلی کوي. او دا دریم اپشن چې دی دا به هم تیار تاسو آن کړئ. دا ملګرو ستاسو خوښه ده، نو یس یې کوئ او که نو. او لاندې چې دی موږ سره کوم اپشن دی ټیګینګ، هو کان سی پوسټ یور ټیګ اینډ آن یور پروفایل، دې کې چې دی موږ سره دا ایوری ون دی. نو لاندې موږ سره اپشن راکړل شوی دی سی مور باندې به کلیک وکړو او دا به خالي آنلی کړو. دې سره چې دی زموږ اپډیټ به شي سیټینګ، نو لاندنی اپشن دې سره چې دی دا به هم آنلی کړئ. دا ریویوینګ دا ډېر ضروري دی تر دې پورې چې تر څو موږ دا نه وي آن کړی نو تر هغې پورې چې دی موږ نه چې دی فیسبوک پوښتنه نه کوي چې تاسو سره دا پوسټ ټیګ کړي یا نه، یا پرمیشن ورکوئ یا نه ورکوئ. دا به ضروري آن کوئ. او دا لاندنی اپشن هم دی دا به هم تاسو ضرور آن کوئ. دې سره چې دی ملګرو تاسو سره به چې دی تاسو سره به څوک خپل فیسبوک فرینډ نه پوسټ نه شي ټیګ کولی تر هغو چې تاسو اجازه نه وي ورکړې. ملګرو زما چینل سره سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو سره ویډیو شیر کړئ. السلام علیکم.